बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پاکستان د پولیټیکل سیستم باره کې مونږه څو ویډیوګانې مخکې کړي دي چې د پاکستان سیاسي نظام په اسانه پښتو کې زمونږ ستاسو په سمجھ کې راشي. نو هغې کې مونږ سینټ باندې کړې ده، قومي اسمبلی باندې، سپریم کورټ، های کورټ باندې د پاکستان وفاقي حکومت څنګه جوړ دی. نن به په دې باندې خبره کوو چې د پاکستان کې د صوبایي حکومت چې نه دا سیټ اپ څنګه جوړي او کار څنګه کوي، اختیارات پکې چا سره جوړیږي څنګه د حکومت، نو په دې باندې به خبره کوو. نو ګورئ څنګه چې مونږ په مخکې ویډیو کې دا ویلیو چې حکومت چې کوم دی نه درې برانچونه وي، هغه درې برانچونه چې کوم دی نه مقننه، انتظامیه او عدلیه ده. نو دلته کې هم چې کوم دی صوبایي حکومت کې مقننه، انتظامیه او عدلیه ده. خو مقننه په دې دلته څه شی دی، انتظامیه څه شی دی، عدلیه څه شی دی، نو او کار څنګه کوي، جوړیږي څنګه، په دې باندې خبره کوو. نو ګورئ مقننه په صوبایي اسمبلی کې په صوبایي حکومت کې صوبایي اسمبلی ده، لکه څنګه چې ګورئ په مرکزي حکومت کې، وفاقي حکومت کې قومي اسمبلی او سینټ ته، پارلیمنت ته، دا هلته پارلیمنت ته قانون جوړولو والا اداره، دلته کې صوبایي اسمبلی ده. صوبایي اسمبلی څنګه جوړیږي؟ ډایرکټ جنرال الیکشن باندې چې عوام ووټ اچوي او د خپلې صوبې صوبایي اسمبلی ایم پی ایز الیکټ کوي. اوس دا خو چې کوم دی نه مقننه شوه، قانون ساز اداره چې د هغه اداره چې د هغې کار د قانون جوړولو. انتظامیه چې ده، د انتظامیه موږ چې څنګه مخکې ویډیو کې ویلو چې انتظامیه د حکومت هغه برانچ دی چې هغه د ملک انتظام چلوي. دلته کې دا صوبایي انتظامیه د صوبې انتظام چلوي، صوبایي انتظامیه صوبایي کابینه ده. هلته کې چې څنګه وفاقي کابینه د وزیر اعظم او د وزراو نه جوړه ده، دلته کې صوبایي کابینه د وزیر اعلی او د وزراو نه جوړه ده. نو د دې نه ګوره د یو خبره خو کلیر کېږي چې د وزیر اعلی په صوبه کې هغه سټیټس دی کم سټیټس چې په مرکزي حکومت کې وزیر اعظم دی. نو هلته موږ ویلو چې وزیر اعظم سره ټولو نه زیات اختیاري او هغه خپل وزیران په خپله خوښه اخلي چې څه ټایم هم غواړي نو یو وزیر د کابینې نه وباسلی شي. دقه سیم سټیټس چې کوم دی نه دلته د وزیر اعلی دی، وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکټیو وي. اوس دا صوبایي کابینه څنګه جوړیږي؟ نو ګورئ چې کله د صوبایي اسمبلی لپاره الیکشن وشي او کمې پارټۍ د ټولو نه زیات سیټونه دلته وګټل، نو هم د هغوی به چې کوم دی نو وزیر اعلی او د هغوی به وزرایي، د هغوی به حکومتي. نو د صوبایي اسمبلی کې میجارټي پارټي دلته کې چې کوم دی نو حکومت جوړوي. عدلیه هغه اسانه خبره چې څنګه موږ هغې کې ویلو چې د پاکستان د ملک په لیول چې کومه عدلیه ده د هغې اعلی ترین عدالت سپریم کورټ دی. دلته کې د صوبې اعلی ترین عدالت های کورټ دی. د پاکستان کې چې څومره صوبې دي دومره های کورټس دي، او د های کورټ ماتحت عدالتونه دغه ډسټرکټ او تحصیل کورټس دي. دا خبره ورسره چې کوم دی قابل ذکر ده چې لکه د ماتحت عدالتونه چې کوم دي دا به یک وخت د سپریم دی کار کوي انډر د سپرویژن اف سپریم کورټ ایز ویل ایز های کورټ. نو د دواړو ماتحت چې کوم دی دا عدالتونه. نو دا د صوبایي حکومت باره کې چې کوم دی یو څو ماته ګوډې خبرې، بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو. د داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.